کم خلک چې قرضداري دي او د قرض د خلاصولو هېڅ لار ورته نه ده معلومه، یا یې روزګار نشته، یا یې روزګار شته خو روزګار کې برکت نشته، یا یې روزګار شته او په روزګار کې چلیږي نه، مخکې ځي نه روزګاري. نو د دې لپاره یو بهترینه وظیفه د علي رضی الله تعالی عنه په حدیث کې راغلی ده. علي رضی الله تعالی عنه ته یو سړی راغلی، یو غلام ورته راغلی او هغه غلام علي رضی الله تعالی عنه ته شکایت وکړو، وایي زه د خپل مولا نه ځان ازادومه په حروفو باندې، حروفی را سره شته دی نه، نو ته زما مدد وکړه چې زه د خپل مالک نه ځان ازاد کړم. نو علي رضی الله تعالی عنه دی غلام ته وفرمیل، وی الا اعلمک کلمات علمنیهن رسول الله صلی الله علیه وسلم، زه تا ته یو څو کلمې نه ښیم چې هغه ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلي دي. لو کان علیک مثل جبر صیر دینا اداه الله عنک، کو تا باندې د صیر غر دومره قرض وي، صیر یو غټ غر دی، په یو حدیث کې صبیر لفظ راغلی، صبیر غر، دا په یمن کې یو غټ غر دی، هغومره قرض مې په تا باندې، نو الله به نه ادا کړي هغه کلمات چې کله ته وې، او هغه کلمات دا دي چې اللهم اکفني بحلالک عن حرامک واغنني بفضلک عن من سواک. دا کلمات دا وایه، د غره دومره قرضم چې په تا مانی الله به نه ادا کړي، او دا په یقین سره ویل پکار دی، او بار بار د دې لپاره څه خاص وخت هم نشته چې په دې وخت کې وایه او په دې وخت کې مه وایه، او نه وله څه خاص تعداد او شمار معلوم دی، خو په یقین سره وایه اللهم اکفني بحلالک عن حرامک واغنني بفضلک عن من سواک. قرضونه به دې الله خلاص کړي، روزګار به دې الله برابر کړي، روزګار کې به دې الله خیر او برکت وارتئ، خو کله چې ته په یقین سره وې او همیشه دا معمول جوړ کړه اللهم اکفني بحلالک عن حرامک واغنني بفضلک عن من